بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی قریشي ځواب ته هم راځو. بله زما داسې ګمان نه دی چې د طالبانو دومره فشار واوسېږي چې په متحده ایالاتو باندې په دې زبر ځواک باندې اغېز وکړي چې هغه خبرو ته پاتې زما داسې بالاخره لږ خنډونه خو به یې جوړ کړي. طبعا خنډونه په دې معنا باندې چې جنګ به تداوم پیدا کړي. که افغانانو ځینې 55,000 په دې میاشتو کې وژل شوي دي، نو دې نه خو 15 نفره خو وژل شوي دي. صحیح ده که نه؟ دا خو به دلته زموږ 1 2 3 معدنونه خراب شوي دي، خو ما د اقل 4 میلیارده خو به د دې پکې مصرف شوي اوسېږي. دا خنډونه دي په طور مثال. خو اصلي خبره په دې کې دی چې د دوی هغه څوک چې نامرئي کسان دي او نامرئي څېرې لري، له دې فیګورونو ځینې به دوی کار اخلي، هلته به استخدام کېږي او دوی به بیرته د سیمې کې چې هغوی کوم پټ اهداف لري، ایران دپاره، د چین دپاره، د ویغورانو د چیني ترکستان لپاره، او په افغانستان کې که چېرې څوک په راتلونکي وختونو کې که سوله جوړېږي او مشکلات پیدا کېږي، دوی به په دې ځای کې د دوی هغه لاسپوڅي هغه دستګاه د استخباراتي به یې په دې ځای کې د 100 کلونو لپاره ادامه ولري. او یو څه چې ښاغلی یعنې زه د یو چا په توګه باندې چې همدې رشتې کې مې 9 کاله کار کړی دی، هر څه درنه معافي غواړم. موږ داسې لوستلي وو په دننه هېواد کې، په پخواني شوروي کې، په هندوستان کې، چې هر څه موږ د شک او د تردید له مخې ځینې مطالعه کوو. پس هغه نه هغه جمع اسناد و مدارک، جمع زموږ خپله کوپړې اوندونه او تجربې، پس هغه نتیجه زموږ هغه همداسې دی. یعنې امریکا له افغانستان څخه وځي او خپل کسان به پرېږدي؟ نه، دوی خو نه وځي. چې وځي نه ښاغلی قریشي. یو بل څه چې سیمه کې اوس کوم بدلون رامنځته شوی او امریکا کیدای شي هغه پلانونه چې افغانستان ته درلودل او سیمې ته درلودل، هغه وخت کې مثلا داسې فکر به نه و چې په سیمه کې به دومره بدلون راځي، لکه د شانګهای تړون رامنځته کېدل. دلته د شانګهای تړون نن ورځ استراتیژیک تړون دی، ګوره فکر بله دا تړون رامنځته کېدل او په سیمه کې د ډېرو هغه هېوادونو چې پخوا لرې وو سره یو ځای کېدل او د امریکا پر وړاندې په پټه یا په بربنډه توګه اعتراضي ډول درېدل. دغه څه به بالاخره امریکا دې ته وعده رانه کړي چې له افغانستان څخه وځي او خپلې پښې سپکې کړي؟ ته خبره بلې خوا ته لاړله ورور. شانګهای تړون د افغانستان لپاره تر دا پرون ورځې پورې استراتیژیکه یعنې هغه کانټنټ یا محتوا یې نه درلودله او د متحده ایالاتو لپاره درلودله. د متحده ایالاتو په وړاندې د رکس او د شانګهای تړون یعنې د ناټو په وړاندې دا موقعیت لري. دوی مجبور دي چې یعنې دا خبره په عمق ته تاسو واچوله، دوی مجبور دي چې له دې ځینې یو څه تفراله شي، عقب نشیني وکړي او له دې سره وضعیتي غرض ونه کړي. ځکه که د شانګهای دغه د تړون دغه هغه عناصر یا هغه فاکتورونه یا شخصیتونه یعنې مملکتونه مې منظور دی دا سره متحد شي، دې سره په دې سیمه کې د ناټو په وړاندې ستونزې ایجادوي. بالاخره هغه اوسنۍ دښمني چې د عراق د یو تعداد روشنفکرو د روسیې او د سوریې او د ایران دلته په خپله ستونزې پیدا کېږي. دا خبره بله خوا لږي، دا د سیمې څېړنه ده. خو خبره په دې کې ده چې د متحده ایالاتو لپاره تا د خبرې ته مې خبره را لنډه کړله. د متحده ایالاتو دپاره وضعیتي دا خبره په ګټه ده چې دوی دپاره یو څه دمه موجوده واوسېږي. دوی هغه دستګاه د استخباراتي دننه د طالبانو په بدن کې فعال وساتي او د راتلونکو وختونو دپاره څنګه وشي کولی چې تور بیرغ ورته یا رشد ورکړي یا هغوی عقب پاتې کړي یا ووهي. او له دې نه پرته پاکستان که چیرې کوم مشکل پیدا کوي، دوی به هغه د طالبانو د کسانو سره چې هغوی اهل دي، خپل موضوع دي، د خپل موضوع دي، هغوی د متحده ایالاتو سره به دوی هغه استخباراتي نقطه نظر ځینې به د دوی هغه قرارداد اشیامنلیکونه چې په فورما ورته امضا کېږي هغه به دوی لپاره په قوت باندې پرمخ تللي یو څه چې ښاغلی استاد تاسو رشته هم استخباراتي رشته ده، دغه د پاکستان د وروستي تګ و راتګونه یا د ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال چې اوس هم روان دی، په دغه کې د پاکستان ته هغه سیاسیون له دې څخه اندېښنه لري چې هغه څه چې تیرو حکومتونو پاکستان ته نو ورکړي یا یې ورڅخه ځان ساته، هغه په دې حکومت کې یا په دې دور کې پاکستان ته ورکول شول، حتی په استخباراتي
بنسټونو کې پاکستان ته د ګډون یا د میشتېدو اجازه ورکول کیږي، واقعا دا به څومره د افغانانو په زیان وي یا په ښېګڼه وي؟ زه فکر کوم د یو افغان په توګه باندې هغه افغان چې دا وطن دا ملت دغه باشرف ملت د تاسو جناب د استاد په شمول چې دغه ځای کې حاضر وي، هر افغان زما دپاره د یو باشرف شخصیت په توګه باندې ارزښت لري او په دې باندې زما ایمانداري ده. نو زه خپله باندې هېڅ کله د اجازه نه ورکوم چې زه د تا سره مې خپله اطلاعاتي شبکو سره شریکه کړم. همدون انشاءالله کفایت وي ستا دپاره او زه د دې مخالف وم او اوس هم یم او د هغه د لاسپوڅو دپاره مخالف وم او اوس هم یم. هغه د کورنیو بړیڅیانو لپاره چې هغوی هم دلته اوبه څښي هم په بل ځای کې اوبه څښي د هغوی سره مخالف وم او هغوی هم زه د ټوپکوالو یعنې د افغانستان په خیر نه ده دا کار؟ په خیر. ډېره مننه. ښاغلی وردګ، ته سولې په تړاو غږېدلو، د اوربند په تړاو غږېدلو او دلته د باورمندۍ یو فضا چې رامنځته کیږي، بیا دلته خپله وسوال مخالفین کیدای شي داسې وایي چې ولسمشر غني ته وایي چې زه په تا څنګه باور وکړم چې ته خپل اجرایي ریاست او یا یو والي یا یو وزیر ستا امر نه مني، ته یې لرې کړې، هغه سبا ته بیا یو تړون لاسلیک کړي، دا ستا حکومت کې دومره ګډوډي چې ته په خپله داخل کې په سلمترۍ کې لرې او هغه کسان چې ستا تر واک لاندې دي په یو میز کې، نو واقعا دغه د سولې په تړاو هغه باورمندۍ چې غواړي رامنځته شي ته به کوم زیان ونه رسوي؟ ما سوال پوښتنه مې واخیستله، ډېره ښه پوښتنه دې وکړې چې د ورځې موضوع د خیر یوسئ، اکثره د جرأت نه لري، د ځینې تلویزیونونه هم خو د میډیاګان هم د جاسوسۍ په لومه کې بندي دي، د واضح آدرسونه پیسې اخلي و هغه عاشقي که یو وخت تاسو بیا د جرأت وکړه وردګ را وغواړه قریشي صاحب هم راڅه کېنوه چې ما ته مخ بیا سیاست نشي کولی، یعنې بیا دواړه واقعیتونه وایي. زه د څو ټکو ته اشاره کوم، د تا پوښتنه هم پکې رانغاړم. 18 کاله مخکې هغه سوړ جنګ خو پخوانی و د اسرائیل پیمان، 18 کاله امریکایان راغلل. په د اوله ورځې استاد شعار څه شی و؟ دیموکراسي، امنیت، بازسازي. دغه درې شیان وو که نور؟ درې شیان: دیموکراسي، امنیت او بازسازي. تو خدای دلته یو علمي شخصیت ناست دی، ملت پوهېږي. دیموکراسي بدنامه کړه که دیموکراسي راوستله؟ بدنامه یې کړه. امنیت خو د 3 کاله خو هېڅوک نه وو، طالبان لاړل، دی مجبور کړل، دی بیرته اعاشه کړل، دی سلاوې ورکړې. بیا په هلمند کې لږ ګډوډ وه. د اوس جنګ افغانستان شمول شو. بازسازي لطفا ووایي د ګز د میدان چلنج ورکړم ټولو ته، قریشي صاحب ته چې هغه چې کېږي هغه په یو کال کې بیرته کومه فابریکه، کوم بند، څه شی؟ یعنې یو استعمار دی چې په دې ګډوډۍ کې خپلې منافع لري. د ترامپ خبرې هم د یاده مه وباسئ چې زه نور سپین چک نه ورکوم، ملا نصرالدین نه یم، زه په منطقه کې اهداف لرم چې موضوع جنګ اقتصادي دی، دا یوه موضوع، نور هغه پوه شول د څوک چې د سیاست طالبا پوهېږي. دویمه موضوع دغه ده چې یو تعداد خلک وایي طالب مزدور. طالب مزدور درست که طالب مزدور، راست میگی مزدور. خب بیا که حساب کنیم برای کی مزدور است؟ نظر به آدرسی که شما میدید طالب مزدور برای کی مزدور است؟ نظر به گفتار شما که من تا یک حدودم را تا نظر موافق دارم. به پاکستان قبول، به ایران قبول. مهماله که امریکایا روس‌ها را مجبور ساخت به خاطر داعش که طالبان را کمک میکنه، قبول. چند تا شد؟ 3 تا. 3 مملکته. مگرم تاسو جنابان چې طالب مزدور وایي، مخکم ډالرو باندې خېټې وپړسولې، امارتونه هم جوړ کړل، تاسو ته 9 مملکت، 39 مملکت کمک میکرد. 39 مملکت نه که در بعض اصطلاح افغانی است که بیاین یک مذاق هم کنیم، یک افغان تا موتر لمبرپلیت موتر خودم 39 نمیگیره، خود 39 مملکت مزدورش بودین. حال 2 مملکت دیگه هم اضافه شد که چند شد؟ 41 مملکت. شما مزدور 41 مملکت افتخار میکنین و
بسه مملکت مزدورش کلک میگیرین هم یک کلک تانکو طرف است هم سه کلک طرف خود دغه یوی خواته دم پرېږده بل د افغانستان پایتخت کابل دی د کابل په پایتخت کې هغه وحشت هغه بربریت چې زه قسم یادوم په د حیواناتو په ځنګل کې په دې سویه نه دی په دې مبارکه میاشت کې 100 موټر غلا نه شول بله ورځ د حقوقدانانو د ټولنو د کور ته مخ ښځه او اولاد یې ورته ګوري دا چې فضل د خدای چې شهید یې نه کا هزار بار شکر د طالبان نه دي دغه ډبرماران دغه لوچکان د سر چوک دي تلیفون نشي ګرځولی پیسې نشي ګرځولی دا اوس زما موټر ولاړ دی والله بالله زه مې دغه کېږي چې زه خلاص شم ولاړ شم موټر ما ته لږ اجازه راکوي یو دوې نقطې مې پاتې دي چې هغه دي دا د بې باوري په فضا کې دغه ته راځم دغه د پایتخت دا څوک کوي دغه چور شاپاولګرانې کوي دغه چې قانون ته غاړه نه ایږدي دغه چې قانون نه تطبیقېږي او دغه خلک په بدماشۍ په لوچکۍ د سر چوک په دم او پنچې وارول دا وروره که ورځ یې راغله هغه څوک په ټوپکو مه ډاروئ چې د ټوپک څه تولد دی او د ټوپک څه لوی دی بیا به ځایونه یا په فرانسه کې وي تکي به وی یا به په اولاب و کلاب کې ورکوي مه کړئ په لیاز د خدای په لیاز د قرآن بله موضوع راغلو حکومت وایي سلام د تا حکومت یې کوي مندرشاه واده دی که د کونډې کور دی ولا کېږم ودرې فقر کېږم زه رښتیا وایم دا موضوع وایه ولا رښتیا وایم دا خبر تینومار وی که نه مسیر دی مسیر څه نوشه کوي ډېر ملي موقف نیسي د اول عنوان یې دی سرمقاله د اوربند د دوام شونتیا او زموږ دنده ډېر ښه مطلب دی وایو دی د ځینو ګټې په جګړه کې دي واقعیت دی دغه هر افغان کېږي تا درته داسې یو سیشن لري چې ته د موږ نه سوالونه کوي خپله تبصره نشي کولی ولې موږ د راغوښتي چې ځوابونه درکړو تم پی خدای پاکان پی دغه ملت ټول پی قریشي صاحب خو یو جرأت لري د نرتوب وایي ابل خبرې ژویي ډېره مننه ښاغلی وردګ وخت بیخي ختم دی نه بیخي ختم د یو وزیر رئیس جمهور ګوښه کوي ګوښه شوی 13 میلیونه ډالري کوي د بل څه اجرایه ریاست یو سلاکار د جعلي تذکرو د پلور په تور نیول شوی دی د $1000 په مقابل کې سلاکار د اجرایه ډاکټر غلام دستگی $1000 د امینیک قماندان دغه مطلب ولولید ډېره مننه همدې دا د ما نه دی دا واقعیتونه دي ډېره مننه راغلو ته یوه جمله د موږ عزت په سوله کې دی او یو موټی کېدل انشاءالله د بابولال نورې بس کو سولې خواته ډېره مننه ښاغلی استاد محمد آصف وردګ او ښاغلی استاد قریشي چې په اخر کې تاسو ته وخت در نه که وخت کم دی ډېره مننه خوشحاله سرلوړي اوسېږئ د جهان ټلویزیون معزز لیدونکو تاسو د ملتیا هم مننه د یو سوکاله سرلوړي او باعزته افغانستان په هیله الله مو مال شه خوشحاله اوسئ